د بلخ ملي تلویزیون درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د دې ساعت خبرونو ته مو زه سید عمر احمدي هرکلی کوم. د یو شمېر سوداګرو په مرسته د بلخ ولایت په ګمرک ریاست کې یو جومات جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په دې جومات کې پر یو وخت 1500 لمونځ کوونکي ځایږي. د بلخ ولایت د ګمرک رئیس مولوي سفر محمد د بلخ ولایت د ګمرک په انګړ کې د دغه جومات په اهمیت او ارزښت په اړه خبرې وکړې. هغه زیاته کړه چې دغه جومات د یو شمېر سوداګرو په مالي مرسته جوړ شوی چې 50,000 امریکایي ډالر لګښت اخیستی. بودیجه خو څه د وزارت مالیې له طرفه وه او څه بیا دغه ملي تجارانو همکاري وکوله، هغو کومک وکاوه. د هغو په کومک په همکاري باندې مسجد لله الحمد دې ځای ته ورسېدی چې نن لمونځ پکې کېږي او د لمانځه وړتیا لري او ظرفیت یې تقریبا 400 شاوخوا کسانو پورې ده چې 400 شاوخوا کسان په یو وار باندې پر یو ځای باندې لمونځ پکې کوي. په دې مراسمو کې یو شمېر دیني عالمانو او د دولتي ادارو مسؤلینو د دغه جومات د جوړېدو په اړه خپل نظرونه څرګند کړ. د یادولو وړ ده چې دا جومات په یو وخت کې د 1500 لمونځ کوونکو ظرفیت لري. په بلخ کې د سره میاشتې ټولنې د هغه کورنۍ مخه ونیوله چې خپله ماشومه یې د بېوزلۍ له امله پلورله. د سره میاشتې ټولنې دغه کورنۍ سره یو لړ اړینو توکو مرسته هم وکړه. په مزار شریف کې یوې میرمنې غوښتل چې خپل ماشوم وپلوري ترڅو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي، خو په ورته وخت کې د اسلامي امارت مسؤلان د دې ماشوم د خرڅولو مخه ونیوله او دا ماشوم بیرته خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. امروز برای ما کسانی که واقعا از ناداری، از بینانی، از بیجایی واقعا درمانده بودیم، میخواستیم اولاد خود به فروش برسانیم، اینا برای ما کمک کردن. په ورته وخت کې د شمال زون د سره میاشتې مسئولین د ماشوم د خرڅولو د مخنیوي په اړه داسې څرګندونې کوي. میبینین انشالله ما اینمی کمک مساعدت همراهش میکنیم تا که فعلا وضع اقتصادی خوب شو، مشکلات رفع شوه. از این بعد هم ما در خدمت هستیم. اندس یو کس ده او یو زنانه ده چې هغوی د ډېر اقتصادي مشکل د وجې نه هغوی غواړي چې خپل ماشومان وپلوري او ځکه دې لپاره چې اقتصاد ډېر ضعیفه ده نو دوی موږ سره خبر شریک کړه چې داسې یو ترتیب ده. په هیواد کې د بېوزلو او اړمنو کورنیو لخوا د ماشومانو د خرڅولو یو له اړینو لاملونو څخه بېوزلۍ ده، خو په ورته وخت کې د افغانستان اسلامي امارت هڅه کوي چې د دا ډول پیښو د مخنیوي په موخه اړمنو کورنیو ته بشري مرستې ورسوي ترڅو په راتلونکي کې د ورته پیښې مخه ونیول شي. د بلخ ولایت د ترافیک اداري مسؤلان وایي چې په روان کال کې څه باندې 22 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او موټر چلوونکو جوازونو ویش لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي. د بلخ ولایت د ترافیکو مدیر عبدالرحمن رحیمي وایي چې د عوایدو لوړوالي په موخه ډېرې هڅې کړي چې په روان کال کې 22 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي او د دولت خزانې ته سپارلي. مجموعه ټول عواید 22 میلیونه 1,01,388 زموږ د مزار د ولایت عواید کیږي او دغه عواید چې دي په داسې وخت کې موږ د دې خلکو څخه راټول کړي چې هره ورځ د مجاهدین او د ترافیک دوی چکپاین نیسي او بیا دغه عایدات د دوی څخه راټولوي. نوموړي همدارنګه وویل چې موټر چلوونکو ته د جوازونو او کتابچو ویش لپاره هم لازم اقدامات ترسره کړي چې څه باندې 2300 جوازونه تر دې مهاله موټر چلوونکو ته ویشلي او دا رقم 1,315 کتابچې توزیع کړي دي او 3,199 چې دی دا لیسنس دی، 1,401 چې دی دا جوارسیر دی. د بلخ ولایت د ترافیکو اداري مسؤلان د ټولو موټر چلوونکو څخه غواړي چې هر څه ژر تر ژره خپل وسایط قانوني کړي. تېره ورځ د مزار شبرغان په لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله یو ماشوم او ښځې خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 تنه نور ټپیان شول. هر کال په مزار شریف ښار کې ترافیکي پیښې د ډیرو خلکو ژوند اخلي. تېره ورځ هم د مزار شبرغان په لویه لاره د ترافیکي پیښې له امله د یو ماشوم او ښځې په ګډون 3 تنه نور ټپیان شول. په همدې حال کې د بلخ په حوزوي روغتون کې د ټپیانو کورنیو خپلوان دغه پیښه غندي او د مسؤلانو څخه غواړي چې د تیز موټر چلولو مخه ونیسي.
یک آیلکس آن روی موتر سراچه تکر کرده بود که چند تن از اندیوالای ما زخمی شده بود. این وضعیتشان خوب است فعلا. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې یو ماشوم او یوې ښځې خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 تنه نور ټپیان شول چې ټپیان د بلخ حوزوي روغتون ته ویوړل شول. درنو لیدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل ښه وخت.